ویډیو کې به مونږ خبره کوو یو داسې ټول په باره کې چې هغه ټول په ذریعه باندې کو تاسې ریسرچر یا کو یو بزنس پروفیشنل یا هر څوک یا تاسې ډیفرنٹ سورسز نه ډاټا چې کومه ده کو هغه پی ډي ایفس دي کو ویډیوز دي ویب سایټ لینکس دي ورډ ډاکومنټس دي هر رقم د ډاکومنټس دي هغه ټول ډاکومنټ سورسز یو ته راوړي او بیا یغه کانټیکسټ کې یغه چار دیواری کې تاسې دیغه شیان په باره کې خبره پښتنه کوي یا خبرې کوي یا هغه ټول چې کوم ده هغه ده نوټ بک ال ام نو په دې باندې به راځي تاسو ته زه کار کول درښیم ډېر یو زبردست ټول ده د ډېر زبردست فیچرز دي هغه ټول فیچرز هر څه په باره کې په دې ویډیو کې به تاسې زه پوهوم دې باندې اکاونټ جوړولو لپاره د تاسې یو ګوګل اکاونټ تاسې سره باید سي یا تاسې الریډي لاګین یې کو لاګین نه دا به تاسې لاګین کی زه راغلم د ویب سایټ ته یلته د باندې انفارمیشن لیکلای دا ټول اوکې یلته به تاسې کلیک یې په دې باندې ټرای نوټ بک ال ام نو په دې باندې کلیک زه یلته راوستلم یو ایکسایټډ ټو هیلپ دیس کیپ می اپډیټډ دا زه نه چک کوم اوکې کلیک کوم نو زه الریډي خپل ګوګل اکاونټ نه لاګین وم په دې براوزر باندې ځکه یې زه دې وینډو ته راوستلم دلته راسې تاسې به ووینئ فیچرډ نوټ بکس هم دي خو زه تاسو ته دغه طریقه کار درښیم چې دې نه تاسې زیات نه زیاته څنګه فایده اخیستلی سئ کریټ نیو نوٹ بک باندې به کلیک کیا هغه نه بعد تاسې هلته دې سکرین ته به راولي دا زه بندوم دې نوٹ بک ته یو نیم ورکول نوم ورکول ډېر زیات ضروري دي چې دا نوٹ بک یا دا د ما کار چې کوم ده د څه په باره کې ده دا څه په باره کې ده زه دې نوٹ بک ته نیم ورکم زه وایم چې impact of AI era the AI era on work یا جابس هغه باندې یو ریسرچ کول غواړم چې نن سبا د AI په وخت کې کارونه چې کوم دي کوم ډومینز را روان وخت کې زیات فایده به کوي زه اوس څه وکړم دا بټن سه کلیک یا اډ په دې کې زه سورسز اډ کولی سم دا تاسې ونیسئ خپل د کوم ډیوایس چې کوم ده لیپټاپ کمپیوټر د هغه نه پی ډي ایف مارک ډاون فایلز ټیکسټ فایلز آډیو فایلز هر رقم ته فایلز تاسې دې کې اپلوډ کولی شئ ګوګل ډرایو نم خپل لینکس وغیره اپلوډ کولی شئ هغه نه علاوه تاسې لینکس ښځه تاسو ته در وښیم زه هلته څه کوم چوز فایلز هغه نه بعد ډاونلوډز ته راسم دا یو ریپورټ ده ورلډ اکنامک فارم یو ریپورټ جاری کړی ده دا ریپورټ چې کوم ده 290 پیجز ریپورټ ده زه نه غواړم چې زه دا ټول د 290 صفحو چې کوم ریپورټ ده دا ټول زه ووایم 300 صفحې ویل دغه لپاره کم از کم هم ماته یو 2 هفتې پکار دي زه تفصیلي ووایم او ځان پرې پوه کړم دغه مقصد لپاره نوټ بک ال ام چې دا ډېر امیزنګ ټول ده فلحال ما جسټ یو سورس ورکړه څنګه چې دغه اپلوډ کړه نو هغه نه دلته یې ماته دې سمري راکړه هلته تاسې یو آپشن وینئ سیف ټو نوټ مقصد دا شی نوٹ کیا ډیره ضروری خبره ده په نوٹ بک ال ام کې اتوماتیکلی دا چیټ چې کوم څومره ده چیټ او نوټس دا اتوماتیکلی نه سیف کیږي تاسې څومره مې دې سره چیټ وکړئ هلته پوښتنې وکړئ یا دې باره کې what are some of the best domains to start working in as per this report just یو random questions در وکما چې کوم ډومین چې کوم د پیغه کې زه کار شروع کما بیسټ د ټول نه کوم یو دی دغه ریپورټ مطابق دا 300 صفحې دي دا ماته د سورسز سره هغه ایگزیکټ ماته سورس هم راخیسته کوم جنه ما دا جواب واغسته چیټ جی پی ټی ته لا ډیپ سیک ګوګل جمینای هغه ته سه تاسو دا وایي هغه تاسو ایگزیکټ سورس نه درخې دا تاسو کوم جواب درکې تاسو ته ایگزیکټ دغه سورس هم درخې تر سه دا تاسو ته خې انالیټیکل تھینکینګ دا ټول شان درخې دا زه منیمایز کما هغه نه بعد دا اوس دا جواب چې کوم ده دا کوم ما هلته سیو نه که او دا سیشن ما ختم که مطلب بیک لاړم لا مې دا براوزر بند که نه دا جواب به نیکسټ ټایم زه نه وینم زه څه وکړم سیو ټو نوټ نه دا نوټس ته دې ما سیو کړي نیکسټ ټایم زه راسم دا به سیو وي که ما سیو نه که دا به سیو نه وي دا سوال کېدلی سي چې په نوټ بک ال ام کې او چاټ جی پی ټي کې بیا فرق څه یو ما تاسو ته ویلي چې ود ریفرنسز تاسو ته هغه ایگزیکټ پریفرنس درښیي د هغه نه علاوه کانټیکسټ یو ډېر غټ شی کانټیکسټ مطلب چې څه ده چې کوم ډاکومنټس کوم سورسز دې ته چې تاسې ورکړئ کو لس سورسز ورکړئ هغه به صرف دغه سورسز په مطابق تاسو ته جواب درکوي د انټرنیټ د نورې دنیا نه به تاسو ته جواب نه درکوي دغه یو لینک هم ورته اډ کما سورسز کې نو صرف د دغه مطابق به تاسو ته جواب درکوي
زم چې دا یو ویب سایټ ده، زه هلته یو لینک اډ کړمه. اوکې دا مې هم اډ کړ. نو دا هم اوس د ما کانټیکسټ کې اډ څه دی ټول ریسرچ کې د ما دا اډ څه تاسې که غواړئ سیدې نه باید چې بیخي جوابونه چې روانخلي نو دا انچیک کړئ. فی الحال دا اگین صرف دغه نه به چې کوم ډاټا د هغه به راخلي دې ځینه. اوکې نو که تاسې غواړئ چې زه انګریزي نه سم ویلی، ډېر یو زبردست فیچر د انګریزي ډېره زیاته نه پوهېږم، نو زه څه وکړم چې دغه کوم آوټپوټ چې د هغه په بله ژبه کې غواړم، په پښتو کې غواړم، اردو کې، فارسي کې، any other language، هغه فیچر هم په دې نوټ بک LM کې شته. output language یلته به لاړ شئ settings then output language choose your language default یا تاسې بل کوم language غواړئ. زه ورته ووایم چې ماته دا ټول چې کوم output ده هغه ونې تاسې اردو، عربي، پښتو، زه پښتو select کړم and then I click save. اوس چې د ما کوم output ده هغه به راځي په کومه ژبه کې؟ په پښتو کې. چې کله ما پښتو ژبه کړه هغه نه بعد ما یو پوښتنه ترې وکړه، نو دې ماته چې کوم جواب ده هغه په پښتو کې راکړ. امیزنګ ده که نه؟ اوکې یو بل ډېر زبردست فیچر ده په نوټ بک LM کې، هغه دا ده چې زه ریډینګ نه کول غواړم. لیټرلی زه ډېر زیات ستړی شم، اکثر ریډینګ باندې ما سترګې خوږېږي. نو زه څه کوم ډېر یو ښایسته فیچر ده چې زه هلته راسم د آډیو اوورویو د دې ټول ریپورټ زه غواړم چې ماته غږ په صورت کې یو 10 منټۍ، 8 منټۍ، 15 منټۍ هغومره ماته دا آډیو جنریټ کړي. چې څنګه په دې باندې کلیک کړمه دا به ماته یو آډیو پوډکاسټ جوړ کړي. 2 نفر به سره خبرې کوي او ما لینګویج کوم یو سلیکټ کړی وو، پښتو سلیکټ کړی وو، لینګویج سلیکټ کړئ د خپلې مرضي او آډیو اوورویو باندې یې کلیک کړئ. دا به اوس په لږ ځنډ کې یو څو منټو کې ماته آډیو جنریټ کړي. بس تر څو پورې دا آډیو جنریټ کړي یو بل شی در وښیم که تاسې غواړئ چې سورسز نور هم اډ کولی سئ هغه نه علاوه ډیلیټ کولی هم چې زه وایم چې دا ریسورس چې کوم ده دا یې دې ځای نه ډیلیټ کړمه، سلیکټ اینډ ډیلیټ. هغه ریسورس ډیلیټ څه دې ټایم صرف دا یو ریسورس سلیکټډ ده او هغه باندې د ما آډیو جنریټ کېږي. هغه نه علاوه دې سایډ ته یو څو نور شیان هم دي، ویډیو اوورویو هم کېږي، مایند میپس هم جنریټ کېږي، ریپورټس هم تاسې بریفینګ ډاک که ته وغواړې چې دغه صرف یو بریفینګ ډاکومنټیشن یو سمري غوندې راسي ماته هغه هم جنریټ کېږي. هغه نه علاوه تر څو دا جنریټ کېږي زه تاسو ته در وښیم چې دا تاسې شیر کولی هم سئ چا سره شیر کوئ هلته د هغو ایمیل آی ډیز اډ کړئ او دې کې مختلف سیټینګز دي. only people with access can open the link yes او دا نفر اونر ده هلته لینک کاپي کړئ and then تاسې د هغو سره شیر کولی سئ. د موږ بریفینګ ډاکومنټیشن چې کوم ده هغه جنریټ څه او هغه هم په کومه ژبه کې؟ پښتو ژبه کې. اوکې دا زه مینیمایز کړم واپس. ښه د نوټ بک LM فایده چې کومه ده هلته ډېره زیاته ده چې دا څنګه چې صرف یو سورس وو 300 پیجز تقریبا 300 پیجز 290 هغه نه علاوه اکثر داسې ډاکومنټس دي موږ سره مختلف ډاکومنټس دي سلاو زراو پیجز نو موږ چې هر یو ډاکومنټ وایو چیټ جی پی ټي ته چې ورکوم هغه سمټایمز کانټیکس کې نه وي، هلوسینیشنز په هغه کې ډېر زیات دي، کله یو رقم جواب درکړي تاسو ته ایګزیکټ سورس نه درښیي، په هغه کې لږ مسلې مسایل دي. نوټ بک LM چې کوم ده یو ډېر زبردست ټول ده. تر څو چې دا آډیو اوورویو جنریټ کېږي دا تاسې کسټمایز کولی هم سئ په دې کې سپیسیفیک انسټرکشنز ورکولی سئ، هدایات ورکولی سئ AI ته او د آډیو چې کومه ده هغه چې کله جنریټ کړي موږ دې ته ووایو چې صرف یو څو سپیسیفیک سورسز باندې فوکس وکړه. مثال ما 10 سورسز ورکړي دي، زه وایم چې په آډیو کې د هغه پلانکي یو سورس په باره کې زیاته خبره وکړه یا زه ورته ووایم چې څومره نیرو ډاون کولی شم ما مرضي ده چې زه د ما آډینس چې کوم ده دا رقم ته آډینس ده هغه یو د بیولوژي د بیکګراوند نه ده، هغه د ټیکنالوژي بیکګراوند نه ده، کوم بیکګراوند نه ده او سپیسیفیک ټاپک په باره کې هم زه ورته وایم چې صرف کور کا ته ټیکنیکل جابس کور کا. نو هلته خپل انسټرکشنز ورکولی سې هغه نه بعد AI بیس چې کوم جابس دي صرف هغه کور کا. نو آډیو کې چې کوم ده کوم چې آډیو جنریټ سي په هغه کې به صرف AI بیسډ جابس به هغه باره کې به دا خبره کوي، نور شیان چې کوم دي هغه باره کې به ډېره خبره نه کوي. نو جنریټ باندې کلیک کړم آډیو به جنریټ سي. کومه آډیو چې ده هغه جنریټ سوه راځئ دا اوس نن غواړو پلی کړو د نجیوال
امیزنګ! دا د مونږ پښتو ژبه کې دغه ټولې ډاکیومنټ سمري راکړه، کو تاسې انګریزي نم صحیح ویلی. کوم یو ډیر اغیزمن بولی غیز لري؟ آیا دندې به زیاتې ښه دا جنریټس په دې کې یو ډېر زبردست فیچر ده چې تاسې دا ډاونلوډ کولی هم سئ یا شیر کولی هم سئ یا نوټ بک LM از امیزنګ. زه نن سبا په خپل ورک فلوز کې استعمالوم د ما ډېر زیات هیلپ کوي. ډېر یو زبردست ټول ده، ایکسپلور یې کړئ او ما ته خپل فیډبیک په کمنټس کې ضرور راکړئ یا کو دا رقم د ټولز په باره کې نور هم تاسې مزید ویډیوز غواړئ یا کوئ د مونږ پښتو ایډ پلیټفارم چې کوم ده هغه په یوټیوب باندې، فیسبوک، ټیک ټاک، سوشل میډیا باندې هر چېرته فالو کړئ او اوسېږئ د مونږ سره پښتو ایډ پلیټفارم باندې کنیکټډ. وینو به تاسې را روانه بله ویډیو کې. تر هغه پورې السلام علیکم.